اولنې غټ سبب چې هغه د رزق کې برکت راځي او ډیریږي تقوا الله وزن کې تقوا پیدا کول دا یو غټ سبب دی چې رزق به پراخ شي ودا کوم خبرې چې تاسو ته کومه کبدي تاسو عمل وکړو په شرط چې عمل وکړو به تاسو ګوري خپل رزق ته برکت ته خو چې به عمل وکړي صرف اوریدنه چې ما وریدو برکت قران غي زه خو بیان ته نه سم خو رزق پراخ نه شو نه ته بیان ته نه شو وادي عمل به وکړي به ګوره تقوى الله فزان کې تقوا پیدا کول الله په قران کې سوې ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوق چې فزان کې تقوا پیدا کړي د الله سبحانه وتعالى نيري الله ولر پیدا کړي ګور دي چې دا نه دی چې کومه مسله کې ولر پیدا کړي مسله الله نه د خوري خو عام خبره کړي الله ولر پیدا کړي مطلب چې هر مسله کې د مسلمان په سو شوی او بده کې تقوایی الله ولر پیدا کړي لازم بول الله ولار پیدا کوي په دې باندې به وباسي مخرجا نو وتول ارته وي بیا مخکي ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې سینه بول الله رزق ورګي د ګومان کې ومن راځي هر هغه انسان چې بزن کې تقوا پیدا کوي او الله سبحانه وتعالى نه یریږي په هر وخت کې په هر ټیم کې دنیا او آخرت کې الله سبحانه وتعالى هغه لپاره د کامیابی لار د بوت الله ورکړي صرف دنیا کې نه په آخرت کې په آخرت کې ولر پکار ده چې انسان د آخرت لري سخت نوځي د قبر د عذاب نه بچي جهنم د عذاب نه بچي ولر ول الله ورګي جنت ته ورسي او دویم دا چې دې زینه بول الله رزق ورکي چې د ګومان کې هم ناراضي چې دې زینه ما د رزق ملوشي امام ابن کثیر رحم الله دې آیت مبارک وی مطلب دا شو چې څوک په ځان کې تقوا پیدا کړي او پاغه سبانه عملو کې کم چې الله ویلي دي او داغه سن ځان منه کې کم چې د کم نه چې الله منه کړی دی یجعل له من امره مخرجا والله ولا رسانک او د دې زینه بول رزق ورکی چې د دماغ کې چې د سوچوم نه راغی چې الله به دې زینه مال لکی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی څوک چې بزن کې تقوا پیدا کی نو الله سبحانه وتعالى به در پر یو مخرج پیدا کی من کل کرب الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة دا طول سختي چې دي کې به الله بچ کی هر سخت یو لسی د مال سخت نه ویل مو خو سید د مال ته سوچ کو سخت په انسان باندې ډیر راځي خاص کر د آخرت ته سخت نو د چې کله انسان کې تقوا نو د هر سخت نه الله ته وساتي او بیا عبد الله ابن عباس رموي او د دې زینه بول رزق ورکی چې دنه امید چې دې زما د رزق ملو شو نو ته پته او دې زینه براش الله بالقرآن كوي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله كچرت دي كيلي ولا پمنګ ایمان راوړې زموږ د دیني منلې واتقوا بزن کې تقوا پیدا کړې الله بوله صبر کړې لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله موږ د اسمان نم برکتونه په دوی باندې راوړولې او د زمکې نه بوله موږ برکتونه راويسته خو په شرط دي چې دوی ایمان راوړې او په دوی کې څه تقوا وي چې کله پتا کې تقوا و نو الله سبحانه وتعالى د اسمان برکتونه به تر اوري د اسمان برکت برونه او د زمکې برکتونه د رزق د الله سبحانه وتعالى پراخه کی کله د تقوا او تقوا ویسته لن تعریف داده او چې څومره علماء تعریف کین هغه دي ته نږدې وي ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقایه چې ته د خپل او د الله د عذاب په منځ کې یو دیوال جوړ کړي چې د عذاب ته ترونه رسي او یا خبره چې هغه د الله سبحانه وتعالى شریعت خلافي دغه او ستاسو منځ کې یو دیوال دي د تقوا وي د دیوال به جوړه دیوال پس جوړیږي باغ سبع عمل کې چې الله رته ویلي او باغ سبع عمل نه کې چې الله ته منع کړي تقوا دي ته وي چې الله ته چرته و نه مومي باغ ذکی چې د کم زینه منع کړي او باغ ذکی چرته دي سنه چې ته نه کم ذکی چې الله غواړي چې ته دې تقوا وي چې ستا ژوند ټول دغی چې الله ویلي باغ عمل کومه چې سنه منع کړي ماغه نه کومه نو بدی کې دنه ټولي خبرې راړي یو سړی سود خوري په رزق کې به برکت نه رزق به پراخ نه والله لازم داسې کسان دي
په دې کسانو کې کوم چې سود خوري چې هغه لک پتیان کروڑ پتیان د هوته به ورشه نو ته به وی چې زه خو ډیر مالدار یم دا دې شي هغه به مال کې برکت نه بس کسان ز پیژنم تجارتونه دي دکانونه دي پای کې دوکي ور کوي دروغ وای یو شی به نقلی راولې باقي بل پاس لیبل لګول د اصلي یو سړی ته په دروغ قسمونه خوري نه د بریزه کې برکت ته کم ځای راشي اگر که ظاهري د سر مال ډیر دی خدای مال کې برکت نه ده د سر ټینګيږي نه او یو مؤمني الله سبحانه وتعالى یریږي الله ته بلک مال کې دوه برکت واجی ته ته حیران په غلک مال کې هغه هر څه وکي او دا چې کم ظاهري مالدار دی نو د دې دغه حل چې څو سره نشتی یا د مال سرته نه رسی د بده کې د ټول دغه کارونه رالو کم چې حرام دی او په تجارت کې خلک استعمالي یا د پیسو ګټلو لپاره دروغ وي د ټیکدار سره دروغ وي د کس سره چې کار کوي په دروغ په توریلی کې تاسو ویلي سامان بل سره وروړي ولي کې سل یا اس پروای نه गाड़ी की लड़ची लसरे ولګي د 50 ولګي سل ولګي هیڅ خبر نه شکر गाड़ी ور کی چې دا په دې کې استعمالي دی بګلګي خپل مزي او چرچي او چې څه بدل کې راځي هغه به کوي وړ پر دواسیم پردیش دی نو ګوره د دې خلکو مال چرته نشي برکت کې دی او نه به پر اخرت لشي تاسو ته وګوره کوم کسان چې شپه ورځ یو کړي دا حرام او حلال ته بګینه ګوري بدی ګور رزق نه ډیری بدی چرته رزق نه ډیری راځي ته کسان خیمه یو 100 غنټه مزدوري کوي دا ورځي رزق خبر اخر او دې کسان به توخم چې 40 غنټه مزدوري کوي د سترګې تکي سری د بدن ټول خرابي او 40 غنټه د مزدوري او تجارت او بدی قصو کې او بجيب کې سريال نه دا ولې چې تقوا نشته به قبول کې تقوا یا چې کله بزن کې تقوا پیدا کړي الله سبحانه وتعالى استاد رزق پراخه کی او ابو هريره رضی الله عنه بس یو کس راغی وی مت تقوا ستوي هغه تی وی اخذت طريقا ذا شوك چې تبدي سلار تل چې غني بپرتی هغه یو تلم وی فكيف صنعت نسجل دي کو بدغلار چتلی وتی وی کله چې محمد سي بلار کې غنه ولیدا عدلت عنه او جاوزته او قصرت عنه یا به باغی لپاره ټوبو یا به دغه ویلار بدل کړه خو په څه طریقه به ما ځان د غنی نه بچکو ابو هريره دا متوي ذاك التقوى نتقوى دغه ته وي یعنی دا ته په ویلار رواني په کوم ځای کې چې تاسو سره شي چې هغه شریعت خلاف دغه نه باوړي دې تقوا وي ته په ویلار رواني او دې څه دی ولیدو چې باغی باندې رب العالمین خفقيږي او نه غواړي چې موږ باغی باندې عمل وکړو نه غواړي چې د کار زموږ نه وشي نه ته به دغه نه وړي دي تقوا وي خپل ځان حفاظت وکړي لکه څنګه چې سړی په دې لار رواني وي غني پرتی نو څنګه دې ځان بچکی دي تقوا وي شاعر وي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ګناونه پرې د غټي او کواړي وي تقوا دغه ته وي واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى او دې سي ګرځه لکه سړی چې په لار رواني او غني او تمخې ته پرتی او دې غنو نظام بچکی لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى چې ته ګناه سپکه مګنه چې دا وړه ده وي دا غرونه چې د وړو کانو نه جوړ شي دا بس کې سوي خیر دی لګا دومره غونه لکه اوس لسره دي لسره اوس کم دي شي دنیا پیورانی غلسره بدن حرام خورم کړه نن دې له شو خورو ثواب اخري سوي غربتي جوړ شي ذکر ویلا تحقرن صغيره چته دا مو چې ګناه وړه ده نو سپکه غني ان الجبال من الحصى دا غرونه د سن جوړ شي دي د کانو نه جوړ شي الله په قران کې موږ ته د امر کړی چې بزن کې تقوا پیدا کړئ یا ایه الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وبذك لوي ومن يطع الله ورسوله سوچ اطاعت کې الله او الله د پیغمبر او يخشى الله او الله نويري او يتقي او بزن کې تقوا پیدا کړي فاولئک هم الفائزون هم دې کسانو ګټلې په دنیا کې او آخرت کې بلکې دا آیت اوري سمره جبایت ان الله مع الذين اتقوا الله مرګره دا کسانو چې به کې تقوا یې نو چې الله دې انسان سره مرګرتیا کوي څه خیال چې د رزق به برکت د رزق وجه تنګي الله بل رزق کې برکت اچي بل ذکر الله والله ولي المتقين الله مرګره دا چا د پرهیزګارو خلکو وبل ذکر الله ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون د عذابونو تذکر الله کی به وی د عذابونو نه ما د مؤمنان بچکړي وکانو يتقون وبغوا کی تقوا دې تقوا د الله د سنه بچکړي
دې عذابونو نه بچ کړو ثم ننجي الذين اتقوا وبذلك الله والعاقبة للمتقين او خيرني خنتيجه او جنت درچه لپاره در متقین لپاره نو دا ولنې سبب دی په ځان کې تقوا پیدا کړي الله بدل رزق سکی دا پراخه کی